د غزني ځایي مسؤلین وایي دغه سړک چې څه باندې 1 کیلومتر اوږدوالی لري د یوې میاشتې په موده کې به د 15 میلیون افغانیو په لګښت بیا ورغول شي. د غزني ښاروالۍ مسؤلین همدارنګه وایي چې دغه پروژې لګښت د یونپس موسسې لخوا ورکول کیږي. دغه د ښاروالۍ پروژه داسې مصارف یا لګښت د یونپس موسسې لخوا ورکول کیږي چې هغه د نړیوال بانک له لارې د پیسې ورکول کیږي او په تقریبا 15 میلیون افغانۍ په دې باندې مصرف راځي. دا خلکو خو موږ ته دغه مکمل هغه راکړي چې په لنډ وخت کې په زر د تقریبا د یوې میاشتې کې به دغه سړک سر ته ورسېږي او د ټولو خلکو ستونزې به حل شي او د کیفیت په رابطه باندې کوشش انشاءالله العزیز د شرکت والا قراردادي هغه دا وعده وکړله چې هغه دلته څومره شی استعمالیږي هغه به ټول باکیفیته وي. په همدې حال کې د غزني اوسیدونکي هم دغه سړک پر جوړېدو خوښ دي. وایي چې د یاد سړک پر جوړېدو سره به د خلکو ډېرې ستونزې حل شي. که دا سړک جوړ شي ټول مشکلات انشاءالله تعالی ختمیږي. کډې به کې ورک سي، لارې به آزادي، موټر به ځي راځي او مریض به په ټیم باندې شفاخانې ته رسول کیږي. راه شفاخانه ملکی امبولانس ها میای خیلی در تکلیف مریضای زنانه خیلی زیاد است. به خاطر از این مشکلات خیلی زیاد داریم که سړک بخیر جوړ شوه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د غزني ښاروالۍ له لوري ګڼې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي.